صرف د یو واسلین سره څنګه کولی شو چې شپه ګرمه کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو برتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره دریم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې د یو واسلین په واسطه شپه خوندوره او ګرمه کړو؟ اکثره داسې خلک وي چې په وجه سیکس یا هم کوروالی کوي، نو د دې لامل داسې کیدلی شي چې بیا وروسته سیکس څخه خوند نشي اخیستی. نو که غواړئ چې تاسو د سیکس یا کوروالي څخه خوند واخلئ، نو تاسو داسې یو کار وکړئ چې ټول عمر مو نه وي کړی، او بیا یې هره ورځ په دغه یو کار کولو سره تاسو بار بار سیکس ته اړ شئ. نو راځئ زه به تاسو ته هغه طریقه وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د دې شي سره تاسو سیکس وکړئ. تاسو کولی شئ چې د واسلین سره ښه سیکس وکړئ. یعنې تاسو به لومړی واسلین راواخلئ او هغه به په یو پلیټ کې واچوئ. هغه وروسته به تاسو یو لیمو هم راواخلئ او هغه به څخه به دانې لرې کړئ، یعنې هغه زړې به ترې لرې کړئ او بیا به یې ورسره مکس کړئ. کله مو چې دا دواړه سره مکس کړه، نو دا دواړه به وروسته تاسو د سیکس نه مخکې باید ووایم چې کله تاسو کوروالی شئ یعنې سیکس شروع کوئ یا هم د خیر کار شروع کوئ، نو له هغه مخکې به تاسو دا راواخلئ او د مېرمنې په شلمګاه به یې تر 15 یا 10 منټه پورې مساج کړئ او چارې ګرده به یې پرې ووهئ. بیا به تاسو دغه د قرارګاه خولې سره سمې بمونه والوزوئ. بیا وګورئ چې ستاسو سیکس یا کوروالی څومره خوندور کېږي. یو او بل دا چې ستاسو مېرمن څومره زر انزال کېږي. دغه دوه طریقې دي چې تاسو ورسره کولی شئ. په دغو دوو شیانو سره تاسو کولی شئ چې د مېرمنې خوشحالي ترلاسه کړئ او مېرمن هم خوشحاله کړئ او ځان هم خوشحاله کړئ. نو که غواړئ چې دا وکړئ، نو دغه نسخه په ځان عملي کړئ. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.